أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه، نو یې د طائف د سفر فیصله وکړه چې هلته به د الله عز وجل و دین ته خلق را دعوت کم. د بعثت په 10 کال او د شوال په میاشت کې چې د 619 میلادي کال د می آخري او د جون اولې ورځې وې، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طائف ته پیاده او پر پښو رهیسو. طائف د مکې مکرمې څخه 80 میله لرې دی. په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آزاد شوی مریی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه چې په عربي کې مولا ورته وایي ملګری و. په لار کې چې به پر هره قبیله ورغله هغه به و اسلام ته دعوت کړه، خو یوې قبیلې هم دا د دعوت نه کوي قبول. کم وخت چې و طائف ته ورسېدی، هلته د طائف په شروع کې د طائف د مشرانو څخه 3 نفره ناست وه چې نومونه یې عبد یالیل، مسعود او حبیب دي. 3 سره ورونه او د عمرو ابن عمیر الثقفي زامن وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اجازه وغوښته چې خبرې ورسره وکړي. هغو ولیده چې د مکې مکرمې د اشرافو څخه او د عبدالمطلب د اولادې څخه دی. ښه راغلی یې ورته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورسره کښېنستی، د دین او اسلام خبرې یې ورته شروع کړې. قرآن مجید یې ورته تلاوت کوي. خو په آخر کې یو د هغو 3 څخه ولاړ سو، ویل والله د کعبې پوښونه به څیرې کم، خو پر تا به ایمان را نه وړم. د کفارو په عقیده د کعبې شریفې د پوښو څیرل او غورځول ډېره لو ګناه وه. نو ویل دغه لو ګناه به وکم، خو پر تا به ایمان را نه وړم. او هغه بل وویل الله جل جلاله بې له تا څخه بل څوک نه کوي پیدا چې راویلېږي. او 3 نفر وویل زه هیڅکله خبرې نه در سره کوم، ولې که ته رسول یې لکه څرنګه چې ته وایې، نو ته ډېر خطرناکه یې، باید ستا جواب در نه کم. او که ته پر الله جل جلاله درواغ وایې، نو ته د دې لایق نه یې چې خبرې در سره وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل چې تاسې اسلام نه کوي قبول، نو دغه حال در سره وساتئ، پرېږدئ چې زه د بل چا سره خبرې وکم. هغو وویل یا والله نه دې پرېږدو چې د بل چا سره هم خبرې وکړي، نه راضي دي چې دوی خبرې واوري، او نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بل چا سره خبرې وکړي. نو دغه 3 نفره تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه د طائف و داخل ته ولاړه. هلته کوچنیان، مریان او لوچګان سره راټول کړه او 2 لینه یا قطاره ځینې جوړ کړه. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ننه و طائف ته ورغلی، غواړي چې خلق د الله جل جلاله و دین ته دعوت کړي. د هلوکانو او بېباکانو هغه 2 ډلې په پسې سوې او په ډبرو یې ولي، او د ډبرو ویشتل یا وارونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر پښو کوي، چې پښه پورته کې هم یې ولي، چې پښه کښېږدي هم یې ولي، تر داسې اندازې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر مبارکو پښو وینې بهېدلې. او زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په خپل ځان سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ډبرو څخه ساتي. خو د زید رضی الله تعالی عنه سر هم 2 ځایه مات سو او هغه هم په وینو لړلی و. ورونو ښه متوجه سئ، دا چې زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په خپل جسم او ځان سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو د ډبرو څخه ساتي، خپل ځان یې د هغه سپر ګرځولی و،
تر داسې اندازې چې د سر هم څو ځایه زخمي کیږي او وینې ترې رابهیږي. دا د مسلمان د حال نمونه ده. باید هر مسلمان د اسلامي دعوت د قائد ساتنه وکړي، که څه هم دغه ساتنه د ده د حیات په قربانولو سره وي. اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې د اسلامي دعوت قائد و دغسې کول. که نن ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ په مابین کې نه دی موجود او موږ یې داسې دفاع نسو کولی لکه اصحاب کرامو چې کول، خو دا دفاع پر یو بل قسم کېدلی سي. هغه دا چې موږ د اسلامي دعوت په لار کې عذابونه او تکالیف پر ځان درانه ونه بولو. موږ هم باید پر خپلو ځانو د دعوت په لار کې یو څه آزارونه او تکلیفونه قبول کو، نو به مو په دې ډول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د آزارو په قبلولو کې حصه اخیستې وي. نو دا لازمه او ضروري ده چې هر چیرې او په هر وخت او زمان کې باید د اسلامي دعوت دپاره قیادتونه او مشران موجود وي چې په دعوت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلافت وکړي. او پر مسلمانانو دا لازمه ده چې د دغه قائد پر شاوخوا مخلص عسکر او لشکر وګرځي، خپل مالونه او قوت تر هغه قربان کړي، لکه همدارنګه چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حال و او دغه د ډبرو وارونه وه. دونه یې نه پرېښاوه چې د خلقو سره خبرې وکړي. چا دغه پوښتنه هم ځینې ونه کړه چې د څه شي دپاره راغلی، د مخه تر دې چې خلق پوه سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څه شي دپاره راغلی دی او څه وایي، د ده په ویشتلو یې شروع وکړه. دا د طائف د خلقو د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم استقبال و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دا حال ولیدی چې چا د خبرو کولو اجازه هم ورنه کړه، نو ویل دلته فایده نسته. بیرته په هغه زخمي پښو او هغه د ستړیا په حالت کې د مکې مکرمې و طرف ته رهي سو او هغه سفها او بېباکان په پسې دي تر څو د طایف څخه ووتی او هلته په لار کې تر طائف 3 میله د باندې د انګورو یو باغ یا باغچه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه باغ ته ور وګرځېدی. دلته نو هغه هلوکان او بېباکان ځینې وګرځېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انګورو د یوه تاک په سایې ته کښېنستی او دیواله ته یې تکیه وکړه. دلته نو هغه مشهوره دعا وویل کومه چې پر دې دلالت کوي چې زړه یې د درد او غمه څخه ډک و او پر دې یې حسرت و چې یوه نفر هم ایمان رانوړي، او ویې ویل اللهم الیک اشکو ضعف قوتي وقلة حیلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة من أن يتنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني إلهي د خپل ضعف د حیلې د لږوالي او پر خلقو زما د سپکوالي شکایت درته کوم. یا ارحم الراحمین، ته د ضعیفانو رب یې او زما رب یې، و چاته مې پرېږدې و هغه لرې ته چې په تریو تندي راته ګوري، او که دې دښمن ته زما اختیار ورکړی دی، که ته پر ما په قهر نه یې زما پروا نسته، مګر ستا عافیت زما دپاره پراخه دی. ستا د مخ په هغه نور سره پناه غواړم چې تاریکۍ پر روښانه کیږي، د دنیا او آخرت کارونه په اصلاح کیږي. پر ما ستا غضب مه نازلوې، ستا قهر ما ته مه راولې. الهي تر هغو زارۍ درته کوم چې راضي کیږي، او بې له تا څخه ما لره نه حول سته نه قوت.
دعا کوي او دعا داسې دعا چې د زړه سوز پکښې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خفه و چې اسلام ولې دغه د ضعف په حالت کې پاته دی. 10 کاله د دعوت تیر سوي دي، بیا هم اسلام ضعیفه دی. په طایف کې هم د خبره چا وانه اورېده. دا باغ چې د ربیعه د زامنو و چې عتبه او شیبه نومېده، چې دوی هم د قریشو د سردارانو څخه وه او دوی هم په دغه وخت کې د هلته په باغ کې موجود وه. عتبه او شیبه ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر پښو وینې بهیږي، ستړی او ستومانه دی، زړه یې پر وسوځل سو. دا هم د دوی قوم و، ویل وږي به هم وي. دوی یو مری درلودی چې په دین نصراني او نوم یې عداس و. هغه خپل نصراني مری راوغوښتی، ویل یا عداس دغه انګور و محمد ته وروړه. عداس انګور راواخیسته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې راوړه. عتبه او شیبه د لرې ورته ګوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول د عداس شکریه ادا کړه او بیا چې په خوراک شروع کول نو یې وویل بسم الله. د خوړلو د شروع په وخت کې بسم الله ویل د عربو عادت نو. عداس په تعجب کې سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل دغه خبره چې ستا څخه مې واورېده د دې ملک خلق دا جمله نه وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوه سو چې دا سړی په زړه کې یو څه لري. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې نوم دې څه شي دی؟ مرئي ویل عداس. ویل د کم ځای او دین دې څه شي دی؟ مرئي ویل زه نصراني او د نینوا د اهله څخه یم. نینوا د عراق د موصل په ښار کې د یوه کلي نوم دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د هغه صالح سړي یونس ابن متا د وطن یې؟ عداس نور هم په تعجب کې سو، ځکه عرب نینوا نه پیژني او دا سړی نینوا خو پیژني او تاریخ یې هم ور معلوم دی، حتی یونس علیه السلام هم پیژني. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل ته څوک یې چې یونس ابن متا هم پیژني؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل هغه زما ورور دی، هغه نبی و او زه هم نبی یم. عداس پوه سو چې د یوه عادي او معمولي سړي سره خبرې نه کوي. عداس ور ولاړ سو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر، لاسونه او پښې ورموچوي. ورونو دلته وایي وشي ته متوجه سي دا الهي تسلا ده چې الله عز وجل یو خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکوي. دا هغه پښې نه دي چې د طایف خلقو په ډبرو ویشتلې او اوس هغه پښې یو بل انسان موچوي. عتبه او شیبه د لرې ورته ګوري. یوه هغه بل ته وویل موږ خواړه ور ولېږه او د ممرعې را خراب کړي. عداس چې بیرته و دوی ته راغلی دوی ورته ویل ویحک څه درته پېښه سوه چې لاس او پښې دې ورموچول؟ عداس ویل یا سیدي په مځکه کې تر دغه سړي بهتر څوک نسته. په داسې شي خبر کړم چې بې له نبي بل څوک نه دی په خبر. عتبه او شیبه و عداس ته وویل محمد او د هغه خبرې پرېږده، والله ستا دین د محمد تر دین ښه او بهتر دی. دوی غوښته چې عداس هم د اسلام څخه لرې کړي. خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مات او غمجن زړه د دغه باغ څخه د مکې مکرمې پر طرف رهي سو. کم وخت چې و قرن المنازل ته ورسېدی. قرن المنازل د یو ځای نوم دی. الله جل جلاله جبریل علیه السلام ورته راولېږي چې هغه پر غرو مقرره ملکه هم ورسره ملګرې وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه امر او اجازه غوښته چې پر اهل مکه 2 غرونه سره راجفت کم او په مابین کې د مکې مکرمې خلق چختان کی. امام بخاری د حضرت عایشه رضی الله عنها څخه روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله آیا د احد تر ورځې بله سخته ورځ در باندې راغلې ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستا د قوم یعنی عربو څخه هغه آزارونه را رسېدلي دي چې را رسېدلي دي او هغه سخت آزار چې د دوی څخه ماته را رسېدلی دی هغه د عقبې په ورځ و. هغه چې ما خپل دین او رسالت پر ابن عبد یالیل عرض کړي او هغه زما د خوښې جواب را نه کوي او زه غمجن رهي سوم چې په ځان نه پوهېدم چې چیرې ځم.
هغه وخت په ځان پوه سوم چې زه په قرن ثعالب کې وم. دغه قرن ثعالب ته اوس قرن منازل ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې سر مې راپورته کوي، یوه اوریځ وه چې سایه یې راباندې کړې وه. ما چې اوریځې ته وکتل په هغه کې جبریل علیه السلام و او راږغ یې کړه، ویل الله عز وجل و تا ته ستا د قوم جواب واورېدی او هغه چې ستا سره یې وکړه ویلې ده. اوس الله عز وجل هغه پر غرو مقرره ملائکه تا ته رالیږلې ده چې څرنګه ستا د دوی په باره کې خوښه وي هغسې امر پر وکړه. او بیا نو هغه پر غرو مقرره ملائکې راږغ کړه. اول یې سلام راته ووایه او بیا یې راته وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، زه دغه یم، څرنګه چې ستا خوښه وي امر کوه. که دې خوښه وي چې پر اهل مکه دوه غرونه جفت کم، جفت به کم. د دوو غرو څخه مقصد یو د ابي قبیس غر و او بل د هغه پر برابري غر دی چې قعیقعان ورته ویل کېږي او مکه مکرمه د دغه دوو غرو په مابین کې پرته ده. نو ملک وویل که ستا خوښه وي د مکې خلق به ټوله د دغه دوو غرو په مابین کې کښېکاږم، چښتان به کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بلکې امید لرم چې الله عز وجل د دوی د نسل څخه داسې څوک راوباسي چې د یوه الله عز وجل عبادت کوي او هیڅ شریک نه ورته نیسي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه جواب کې د ده لوړ شخصیت ځلیږي چې پر خپل امت یې څونه رحمت او شفقت درلودی. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رؤوف او رحیم، پر خپل امت څونه مهربانه و، نه غوښته چې امت یې په الهي عذاب سره هلاک سي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه په دغه الهي نصرت سره چې لوړ د آسمانو څخه ورته راغلی مطمئن سو او بیا نو د مکې مکرمې پر طرف رهي سو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.